سړیا دا سپوږمۍ نن څومره ښکلې ښکاري. ته ورته ولې نه ګورې؟ زیبا زما سپوږمۍ خو زما سره ناسته ده. سړیا دومره ښایسته هم نه یم خو. ډاکټر صاحب څه مسله ده؟ ټیسټونه خو پاک دي که نه؟ د ساره ټیسټ ریپورټ ټیک نه دی. اپریشن ورله زر تر زرا کول غواړي. رخسار زه ستا سره یو پیر میلاوېدل غواړم. صادقه داسې چیرې نشي کېدی. ستا د لاسه زما نه ابو خفه دی. رخسار ته ماله یوه موقع راکه، زه به هر څه ټیک کم پلیز. صحیح ده ډاکټر صاحب، تاسو اپریشن شروع کړئ. نه د دې اپریشن دپاره به موږ د امریکې نه ډاکټر راغواړو او په هغې به ډیره های خرچه راځي، خو بیا هم په اپریشن کې به د سارا د ژوند خطره وي. دا زیبا په دې نیمه شپه کمبل چرته وړي؟ خامخا څه خبره ده؟ مورې ته اوس هم زما خیال ساتي. ته زما زوی یې، زه دې څنګه هیراولی شم؟ زویا دننه کمرې ته زه پلار به دې ویني، بیا به قاریږي. جی مورې. صادقه ته دلته څه کې؟ تا زما کور ته قدم څنګه کېښود؟ اوس په دې صحت زما د کور نه وځه. ته د سره زما زوی یې نو. ښځې هغه صادق مې د کوره ویست. دا ولې ته دومره ظالم ولې؟ اوس به هغه په دې توره شپه چرته ځي؟ مورې زه خو ډیر ویریږم، دلته هیڅوک هم نشته. اوس به چرته ځم؟ سړیا په دې شپه به صادق چرته ځي؟ ښځې ته ورسره هم ورکه شزا. نن زموږ د ژوند تر ټولو ښکلي ورځ ده. جی زه به دا ورځ هیڅ کله نه هیروم. ډاکټر صاحب سارا اوس څنګه ده؟ مونږ ډیر کوشش وکړو خو الله دې تعالی صبر درکړي. ښځې ستا نوم څه دی؟ واه واه ماشاءالله، واده دې را سره وکړو او زما نوم درله نه درځي؟ سارا ستا دپاره خو ما خپل جایداد هر څه قربان کړل، خو الله ته به دا منظوره ونه.